د چارسدې په صدریاب وینوګړی کلي کې د لارو کوڅو د پولونو نظام ګډوډ شوی دی. دا کوم لپاره چې د پاکستان تحریک انصاف د قانون وزیر فضل شکور خان پړ منزور کړی دی. خو د کلي خلک وایي چې ټیکادار د دوی کار نه کوي او یوازې پندونه جیب کې چوي. دا په داسې حال کې چې د وینوګړی د تیر 15 اگست په مهال راغلي سیلاب ځپلې سیمه ده او دغه خلک کې نه یوازې په اقتصادي توګه متاثره کړي دي بلکې د دوی ودانۍ هم ویجاړې کړې دي او اوس د کلي خلک په خپل لارو کوڅو کې پلونه رغوي. د دې کلي اوسیدونکي وایي چې د لوی لارې پل یې د سیلاب اوبو سره ړنګ شوی و او امولس ته په تګ راتګ کې غټې ستونزې وې خو د ټیکادار د غفلت له وجې پرې کار بند شوی. نو اوس دوی په خپل د ړنګ شوي پل نه سیخونه وویستل او په خپله یې جوړوي. دوی وایي چې باید د دوی ړنګ شوو ودانو ته دې پاملرنه وشي. دا ما همداس نوم د مونږ د وینوګړی اوسېدونکي یو. نن څلورمه پنځمه ورځ ده چې دا پل مونږ په خپلو پیسو باندې لکه سپړدن دی او کار ماره مو که دا کسان وایي چې یاره دا مونږ سره په دغه کې دا سپړدن مړدلم نشته او دا سیخ جوړ شي دا پل ما مات کړی واپس مې په دې باندې دوی دا ولګه لکه دې باندې ما څلور پنځه ځلې مو د سهار داسې مې ما داسې ځای دې کلي م همداد مې دې نوم دی ما ته بل دغه بابا یې کمزوري ده ته ما سهار داسې کار وکړو نانالې چې دې په فرش ته پاس اچو لکه داسې زوراتیا شانتې کوله ما دې چې هغه دا وروستو بیا دې کلي ته تکلیف ما سره پرې روغ ګرم هم شو ما ته ویل ستا څه کار دی ما ویل الله رضا کار دی ما ویل لکه وروستو بیا کلي ته نقصان هغه مو ته بیا وکړو نه ته موږ به مات کړو هغه وټړو دا مخکې ځای کې مسایل له موږ ته لاندې وته دوه آرامدار خانو هغه تم ته بدل کړه فورم په اول پاکه د بدمرغه د حکومت لخوا امپیګانو ته ترقیاتي کارونو لپاره پندونه ورکړي شوي او دا هغه پندونه وي کم چې د امولس د ټیکسونو نه ترلاسه کیږي خو بیا دغه رقم په امولس نه لګول کیږي نو ځکه بیا په منتخب حکومت د امولس اعتماد ختميږي. د وینوګړی اوسیدونکو غوښتنه لري چې باید دغه پندونه دي په سمدستي توګه په مناسبو ځایونو کې ولګول شي چې امولس ته په حقیقي معنی کې اسانتیاګانې ترلاسه شي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400